ډیرو درنو قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې څو تازه مهمو وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د کابل پولیسو شمیر به 2 برابره کړي. په کابل کې د وروستیو نامنیو پیښو وروسته اوس د ولسمشرۍ لومړی مرستیال امرالله صالح خبرداری ورکړی چې د کابل پولیسو شمیر به 2 برابره کوي. صالح وایي چې اوسني نفوس ته په کتو د امنیت د تامین سره هم مهاله هم کابل د نړۍ په تیر د درېمې نړۍ هیوادونو په کچه د وګړو له تناسب څخه ډیر کم پولیس لري. همدارز امرالله صالح وایي چې کابل د شاوخوا غرونو د پوستو د امنیت د تامین مسؤلیت له پولیسو د ملي پوځ ځواکونو ته ورکړل شوی دی. دوهم خبر: ولسمشر غني نن له محمد کریم خلیلي سره کتلي دي. ارګوایي په دې لیدنه کې ولسمشر غني له محمد کریم خلیلي سره د روان وضعیت، ملي اجماع او د سولې پروسې د دویم دور مذاکراتو په اړه بحث او خبرې کړي دي. دریم خبر: د پژواک اژانس د خبر له مخې په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلي د زړه حملې له امله وفات شوی دی. څلورم خبر: د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي په هیواد کې د وروستیو هدفي بریدونو او مین چاودنو تر شا د طالبانو لاس دی. مسعود اندرابي زیاتوي چې د دوحې تر هوکړې وروسته طالب وسلوالو د مذاکراتو پر میز د امتیاز ترلاسه کولو لپاره خپلو ترهګریزو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. پنځم خبر: روغتیا وزارت وایي د یو رسمي مکتوب له لارې روغتیایي مرکزونو ته یې امر کړی دی چې نور د کرونا وبا د ټیسټ فیس 1000 افغانۍ کم او د 3,500 افغانیو پر ځای ورته 3,500 افغانۍ له مراجعینو څخه د ټیسټ پر سر واخلي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا ټولګه به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.